ګوره چې زړه ورکوټې نه کې څه چې دې د لاسه لاړه په شړقه دې ولګي. السلام علیکم ګرانی مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم دوستانو سماج کوم نن هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ دا ورکوټې شاته کلیپ د نیلم ګل هغه سیګلو نو دا خبره کوله چې پزله باندې خبره وانه خلی چې صدر نه لاړ په شرط ولګي نو زړه به ورکوټې کې نه نو دا خبره چاته کړې ده دا خبر سپیشل چې دینو فاطمه ګل ته کړې ده. فاطمه ګل ته صدا پاره کړې نو دوستانو فاطمه ګل ته د وجه سره ویلي دي فاطمه ګل چې دینو مراد اوله طلاق ورکړي او بیا دویم ځای ولا ورکړي او چې دینو فاطمه ګل مراد یوزيري نو هغه شاته چې دینو د دې صدقه نشته نو خبر شویم دي یو بل نه تاسو به کتلی د دې چې دینو په سوشل میډیا باندې نن سبا بیا ویډیوګانې کم راځي نو دا پیغام چې دینو نیلم ګل فاطمه ګل ته ورکړی دا فاطمه ګل ډی ته کړی دا نو فاطمه ګل پوه شو په دې خبره باندې آیا چې کم کار زمون په کور کې کیږي زما او د مراد خبره کیږي نو هغه ټک پټک هغه خبره نیلم ګل ته رسي نو دا غي په بدل کې نیلم ګل چې دینو فاطمه ګل ته دا جواب ورکو خیر لپسینګ کړی دی خو خبره و چې دا کړی دا لګولې دا عمده خبره دا عمده کار دا نو هغه په خپل دا خبرو کې چې ته زړه ورکوټ نه کې خیر دی نو بیا چې دینو دلته کې د دې جګړه راځي بیا دلته کې فاطمه ګل را پاسې وای دا وګوراله نیلم ماته دا بیا مراد به را پاسې بیا د دې جګړه راشي خبره ډېره اوږده شي نو دنه بهترین خبره او بهترین چې کم کار دی هغه دا د صرف لپسینګ کول نو دا لپسینګ کې چې دینو یو بل باندې چې دینو ګوتې اوچتئ او یو بل چې دینو په اشارو کې وایي نو دوستانو دا کار دی بس دا چې دینو نن سبا د دې جنگ روان دی نو تاسو څه ویل غواړئ دا جنگ د دې ښه دی او که نه د دې په ځای چې دینو هغه د خولې هغه جګړه چې کومه ده هغه صحیح ده نو تاسو به کمنټ سیکشن کې به ضرور خپل جواب به را سره شیر کوئ او بله خبره دا ده نیلم ګل ته د هغې خور نادیه ګل دا ویلي دی خبردار ته چې دینو خولې نه څه نور فضول خبره ونه باسې چې کم سبا لپاره تاله یا زما او یا زما خور ریشم لپاره څه مسله جوړه کړي نو دې لپاره چې دینو نیلم ګل نن سبا غلې ده نو صرف لپسینګ کې چې دینو هغه دا خپل خبرو جواب ولا ورکوي نو بس دوستانو دا میسج دا پیغام او زماغه نو که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم ان شاء الله ډېر ژر به تاسو سره یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام.